الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دا الله سبحانه وتعالى شکر دے پاولک او پاخرک او داغه چې موږ څومره حمدونه او ثناګانې دا بیان کو نو بیا هم کمی دي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد كله ولك الشكر كله. چې بیا هغه عظیم ذات او هغه مهربان ذات موږ له یو پیر مقرره کړه یو بل سره د ناستي او هغه هم د دین د زده کولو دپاره ښایسته ژوند هغه وي چې په هغې کې انسان ته موقع میلاویږي د الله د بندګۍ کولو. دا دین دا د دې زړه غذا او روح دی، په دې سره دا زړه ژوند دی او چې کله هم د دین نه لرې وي او د علماو نه لرې وي او د دیني مجالسو نه لرې وي، د قرآن او د حدیث نه لرې وي، د درسونو او د بیانونو نه لرې وي، دا دله زه لیکل در کوم چې دا کیدی نه شي چې ستا ایمان د هغه شان پاتې شي. ای څوک شتي موږ ته دې ووایي چې نه زما په ایمان کې فرق نه راشي. موږ خپل ذهني بیانولو والا او درس کولو والا، زما خپل ذهني دا تجربه ده چې کله هم د کتاب د مطالعې نه، د درس کولو نه، د لیکلو نه، د جومات نه، د دین د مجالسو نه چې معمولي زه لږ لرې شم، که هغه د مصروفیاتو د لاسې، که هغه د عذر د لاسې، که د هرې خبرې د لاسې، ما ته دا ښه واضح ښکاري چې په ایمان کې فرق راغلی دی. هر کله چې ته د قرآن او د حدیث نصیحتونه اورې، د قرآن او د حدیث خبرې اورې، الله او د الله د پیغمبر خبره اورې، زړه به دې ژوندی، ژوند به دې خوشحالی. ورب الکعبه، بغیر د دې دین نه، بغیر د دې دیندارۍ نه هېڅ ژوند هم نشتي. د دغه ژوند نه بیا د مرګ د ځمکې دا خېټه بیا غوره ده چې د یو سړي په ژوند کې دینداري نه وي، د یو سړي په ژوند کې د الله او د الله د رسول خبره نه وي، د یو سړي په ژوند کې د نیکانو خلکو مجلس نه وي، د یو سړي په ژوند کې د علماو سره ناسته نه وي، په هغه ژوند باندې کې بیا څه ژوند خو ټول خلک تېروي، خو ښایسته ژوند هغه بعض خلک تېروي. زما نن په ذهن کې دا موضوع راله چې داسې ډېر وخت بعد یو ابتدایي درس دی او بیان دی، راشي دې ملګرو ته دا خبره وکړو چې ښایسته ژوند د چا دی او که څوک ښایسته او برکتي ژوند تېرول غواړي نو څه به کوي. په دې باندې به مختصر خبرې کوو ځکه دا یو اوږده او پلنه موضوع ده، اوږده او پلنه موضوع ده که یو سړی کینی
د قرآن او د حدیث نصوص راوالي، د صحابه کرامو آثار راوالي، د تابعینو آثار، دا هغوی بیا اوږدې خبرې دي. د هر انسان دا مقصد دی په دې دنیا کې چې ما ښایسته ژوند تېر کړي. دا د هر انسان مقصد دی. دا د کافر مقصد هم دی، دا د کافر هدف هم دی، دا د هندو مطلب هم دی، دا د سیک مقصد هم دی، دا د مسلمان هدف هم دی، دا د لیوني مقصد دی. دې پورې ته هم چې لیونی هم دا غواړي چې ما ښکلی ژوند تېر کړي. ښکلی ژوند هغه څه چې زه څه غواړم چې دا راته میلاوېده او چې زه څه کوم چې دا مې کولی شو. نشه ییز هم دا غواړي. مقصد د خبرې دا دی چې دې باندې خو موږ پوه شو چې هر سړی دا غواړي او دا ټول خلک هم په دې پسې منډه وایي. تاسو چې دا څومره منډه یي نه ګیر چاپېره که نه د دې خلکو دا ټوله منډه ګوره په یوې خبرې پسې ده. په څه پسې؟ په ښایسته ژوند پسې. ګیر چاپېره وګوره، مخې ته شاته، ښۍ ته ګس ته، دا څومره خلک چې لګیا دي ټول دې دپاره لګیا دي چې زه ښایسته ژوند تېر کړم. ټول دقه وایي. که دیندار یې که بېدینه، زه ګوره دیندارو خبره صرف نه کوم، که دیندار دی او که بېدینه دی ټول وایي زه ښایسته ژوند تېروم. او د هغې دپاره خلک قربانیانې ورکوي، د هغې دپاره خلک وخت هم ورکوي، د هغې دپاره مال هم لګوي، د هغې دپاره بچي هم قرباني، د هغې دپاره ملک هم پرېږدي، د هغې دپاره مور پلار هم پرېږدي، د هغې دپاره ښځه هم پرېږدي. دا ټول محنت د دغې یوې خبرې دپاره دی چې ما ته د خوشحالو ژوند میلاو شوی او ما ته د سکون او د راحت ژوند میلاو شوی. نو په دې باندې خو د ټولو اتفاق دی، خو اختلاف په طریقه کې دی. اتفاق په کومه خبره دی؟ ښایسته ژوند غواړم. اختلاف په څه کې دی؟ د ښایسته ژوند په لټولو کې اختلاف دی، طریقه کې اختلاف دی. ښایسته ژوند څه ته وایي؟ په دې کې اختلاف دی. اوس کېدای شي ته د یو سړي سره کښېنې، ښایسته ژوند څه ته وایي؟ جسم ډېر مال وي. یو سړی به دا تعریف کوي. ښه، یو سړی به دا وایي چې ښایسته ژوند څه ته وایي؟ چې ډېرې ښځې. یو سړی دا وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې ډېر بچي. یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي سړی د انګریزانو په ملک کې. یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې سړی ازادي او بس ګرځي را ګرځي. دا تعریف خو هر سړی خپل دماغ ورته بیانوي. ښایسته ژوند څه ته وایي؟ ښایسته ژوند څه ته وایي؟ دا د شریعت په رڼا کې کته پکار دي. مؤمن او دینداره خلک او الله ته نږدې خلک هغه هم دقه ژوند غواړي، هغه هم دقه سکون غواړي. زه درته دا ووایم، سکون ګوره نه په مال کې دی، سکون نه په بچو کې دی، سکون نه په ښځه کې دی، سکون نه په غټ کور کې دی، سکون نه په مسافرۍ کې دی، سکون د دنیا په یو شي کې هم نشته. سکون او حقیقي سکون که غواړي، اطمینان او که حقیقي اطمینان غواړي، د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي او چې دا ژوند په ښایسته طریقې سره غواړي، هغه د الله دین ته واپس کېده. دی مختصر لار ده او تفصیل یې کوم. دی مختصر لار ده چې ته الله ته واپس شي، ژوند به دې ښایسته شي. ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې الله تعالی لوی منصب درکړي. ژوند صرف په دې نه ښایسته کېږي چې ته مخوري ځې. ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې جایداد درسره ډېر. راشي زه درته ډېر خلک ښیم، ډېر بې شماره، د هغوی سره داسې جایدادونه وي چې حیران به شي ورته، او تپوس ترې وکړه د هغوی په ژوند کې ذره برابر سکون نشته. ډېر مالداران به درته وښیم، کروړپتیان لکپتیان په ما پسې راغلي دي. زه درته خپله خبره وکړم، ما پسې ډېر مالداره خلک راغلي، ډېر غټ خلک راغلي. ولې؟ وایي غمونه ډېر دي، څه وظیفه نشته، بېچیني ده، څه وظیفه راسره نشته، په سکون نه یم، دغه راسره نشته څه وظیفه. نو زه ورته لنډ دا دین سره څنګه؟ یاره دین سره بس دقې ته واپس شه. 2 ورځې مخکې ما ته یو کس د پاکستان نه ټلیفون وکړو او ډاکټر و. ما ته یې دا وي زه ستا بیانونه اورم او په ما الحمدلله اثر کړی ده. ما ته دا بیماري ده او دا مسله ده، مسله یې بیان کړې ده. ما تاسو ډاکټران یې پکار دی چې ته پې زما نه ښه پوهېږي. وایي نه زما ستا په خبره یقین دی. ما دا ټولې خبرې پرېږده،
ته زما بیانونه کم وخت نه اورې؟ بس وایي لږ وخت کېږي. ما مونځ اودس کوې؟ وایي یو مونځ هم نه کوم. قرآن تلاوت ذکر اذکار هېڅ هم نشته. ته زما نه بله څه وظیفه غواړې؟ ته دې دین ته راواپس شي. اوس مې شروع کړې ده، لږه لږه مې شروع کړه، ما بس ته نوره ښه شروع کړه. ته دې دین ته واپس شه او بیا ګوره که ستا دا ژوند الله د دې خوشحالو نه ډک نه کړو نو بیا ما ته ووایه. ما خبره دې پورې راواغسته چې ښایسته ژوند څه ته وایي. د خلکو په تعریف کې څه دی؟ اختلاف دی. بیا د دې ښایسته ژوند د لټولو دپاره په طریقو کې څه دی؟ اختلاف دی. اوس زه درته هغه طریقه ښیم چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده او په صحیح معنو سره حیات طیبه الله قرآن کې ذکر کړی دا ژوند، ښایسته ژوند، د سکون ژوند، د خوشحالۍ ژوند، د برکت نه ډک ژوند، د مرګه پورې زما په یو څو خبرو به عمل وکړي او د ژوند درته الله نصیب کوي. رب العالمین ګورې د چا محنت نه ضایع کوي، د چا کار نه ضایع کوي چې کله پکې اخلاص وي او چې کله د پیغمبر په طریقه وي، چې کله د الله د رضا دپاره وي، په صحیح طریقې سره وشي، هغه الله نه ضایع کوي. دا خبرې چې زه کومې کوم په دې باندې په صحیح طریقه عمل کول غواړي. که ته په یو وګورې او بل باندې بیا دوه هفتې بعد ما پسې راشي تا خو بیان کې ویلي و زموږ ژوند خو څه بدل نه شو، نو ما خو صرف د اورېدو دپاره نه دي ویلي، ته یې واوره په یو غوږ او بل باندې وباسه. زه چې دا کومې خبرې بیانوم دا د دې دپاره بیانوم چې په دې باندې به څه کوې؟ په دې باندې به عمل کوې. اولنۍ خبره دا یاده کوي چې برکتي ژوند هغه دی، ښایسته ژوند هغه دی چې تا ته پکې بار بار موقع د دیندارۍ میلاو شي. دا ښایسته ژوند دی. په دې شکر ادا کول پکار دي. زموږ دا وقفه د درسونو مختصر وه، خو دام کیدی شوه او داسې شوي دي لکه دا تیر شوی کال چې او دا وبا پکې نوي نوي راوتې وه، الله دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي. او څوک چې بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي، او کوم چې مړه شوي دي الله یې شهیدان وګرځي. دا وبا چې نوي نوي راووته او دا لاکډاون یې ولګېدی او خلک په کورونو کې بند شو. زه په خپله شخصي دوه کسان پیژنم په ملګرو کې چې هغوی به ما ته بار بار ټلیفون کوو یا په واټساپ باندې میسج، درسونه بیا کله شروع کېږي او کله به جوماتونه کولوي، درسونه به کله شروع کېږي کله به جومات کولوي، درسونه به کله شروع ما به ته چې کله کولوي شي بیا به هم خبر خور شي، تاسو ته پته ولګي. نه بس زموږ زړه شوی دی درسونو ته وبیانو ته. هغه درسونه الله بیا سټارټ کړو تېر شوي کال، هغه حالات لکه ښه شو، درسونه سټارټ شو. هغه دوه ملګري هغه اوس هم د خاورو لاندې دي او د هغه درسونو په انتظار باندې هغوی لاړو. ما سره اوس هم زه واټساپ نه هغه میسیج نه ډیلیټ کوم، ځان سره مې په خاص میسیجو کې ایښی دی. کله نه کله سړی ګوري زړه یې نرمېږي، نو بار بار دا میسیجې به راتلې. بیا به درسونه کله سټارټېږي، بیا به کله سټارټېږي، بیا به کله سټارټ شو. خو هغه ملګرو پکې بیا قسمت نه و او داسې خپلوان و زمونږ ښه نږدې قدرمن خلک هغه هم لاړو دقه شان. د دې موقع میلاوېده ما او تا ته بیا د الله شکر ادا کوي او الله ته یو اوږده سجده ولګوئ سره د ژړاګانو، سره د شکر، د حمد او د ثنا. د مؤمن اوږد ژوند کې برکت وي، خو په شرط دی چې د اوږد ژوند د څه دپاره د الله د دین دپاره وي. او د ګناهګار دپاره اوږد ژوند د الټه شر او فساد دی. یو دوه کسانو حدیث کې راځي، امام احمد د حدیث راوړی دی په خپل مسند کې او شیخ الباني په سلسله صحیحه کې هم راوړی. دوه کسانو دا ملګري وو او دواړو یو ځای اسلام قبول کړی و. د حدیث توقع دی دواړو یو ځای اسلام قبول کړی. یو پکې شهید شو، یو په هغه کسانو کې څه شو؟ هغه شهید شو.
او دا بل یو کال پاتې شو لکه دواړو په مرګ کې څومره فرق دی یو کال بس یو شهید شو بل پاتې شو طلحه بن عبید الله وی رضی الله عنه وی فأريت الجنة جنت مې ولیدو طلحه وی هغه اخرنی چې مړو هغه د بل نه مخکې و چې شهید شوی و د هغه نه د اخرنی څه مخکې و وی زه رالم چې څنګه سحر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالم اکتب فذكرت ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله هغه بل خو د هغه نه مخکې او شهید شوی دا څنګه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې الیس قد صام بعده رمضان د هغه د مرګ نه بعد یو میاشت د رمضان روجې نیولي دي که نه دي وی ما ورته وی چې او وصلى كذا وكذا ركعه صلاه السنه او دومره رکعاته مونځ یې کړی و د ټول کال هغه رکعتونه یې ورته یاد کړو دا یې کړي و زیات که نه وی دغه د لاسه مخکې دی که ګوره په دې ډېر عمر کې خیر خو خیر پکې هسې نه و پیغمبر وایي د سړي روجې نیولې وي د سړي مونځونه کړي وو د سړي عبادتونه کړي وو د خپل ملګري نه مخکې شو حالانکې هغه څه و شهید شوی و صرف د یو کال فرق د لاسه چې یو سړي ته 2 کاله 3 4 10 15 شل کاله ژوند میلاو شي د هغه یو نه زیات هغه کم چې د ملګری و هغه وختي مړ شوی او دی به کې دینداري وکړي نو څومره مخکې ځي د مؤمن په اوږد ژوند کې خیر دی ما دا خبره کوله چې برکتي ژوند هغه دی چې اوږدي او ته پکې څه وکړې ته پکې د الله عبادت وکړې دغه ژوند وی به حدیث کې راځي په صحیح الجامع کې د حدیث دی طوبى لمن طال عمره وحسن عمله خوشحالي د هغه سړي دپاره چې ژوند یې اوږدي او عمل یې ښایسته وي خبره ګوره ختمه شوې نه ده بدیږي چې ژوند یې اوږدي بیا خو ډېر بېدین هم چې دی د هغوی دپاره هم خوشحالۍ خبره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره په دې ځای ونه دروله چې طوبى لمن طال عمره چې خوشحالي یې د هغه چا دپاره چې ژوند یې اوږد دی دې ځای باندې خبره نه ده ولاړه خوشحالي یې د هغه چا دپاره او خوشحاله دي چې هغه څوک چې ژوند یې اوږد دی او ښایسته عمل کوي ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو قول را نقل دی امام طیبي رحمه الله ذکر کړی لکه بعض خلک دا وایي چې کله ماشوم ویني مړ شوي مزي دي بې حسابه او بې کتابه دی به چېرته ځي جنت ته لاړ هېڅ غم یې نشته هغه دا وایي علي بن ابي طالب وی موت الانسان د یو انسان مړ کېده وروسته د دې نه چې دی لوی شي وعرف ربه او خپل رب وپېژني خیر من موته طفلا د هغه چا نه دی غوره دی د هغه ماشوم نه چې هغه په وړوکوالي کې مړ شوی د الله یې درسره پېژندلی دی دا څومره ښایسته خبره یو سړی دومره موقع ته میلاو شو چې خپل رب یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو چې پیغمبر یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو الله ته یې سجدې ولګولې یو سړي الله ته رکوګانې ولګولې یو سړي د قرآن تلاوت وکړو درسونه یې وکړو دین یې زده کړو هر قسمه دینداري چې یاده عبادت هغه یې وکړو دی غوره یې د هغه ماشوم نه چې هغه د سره الله یې نه دی پېژندلی او مړ شوی یو حدیث کې داسې راځي د حدیث ته غوږ کړي دې کې هم دقه خبره ده خو صحیح حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی وی ای الناس خیر ای د الله پیغمبر په دې خلکو کې غوره انسان کم یو دی غوره ژوند والا څوک دی دا خبره هم زموږ دا ده چې د چا ښایسته ژوند د چا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وحسن عمله د چا چې عمر اوږدي او عمل یې ښایسته وي فای الناس شر وی په خلکو کې بدترین انسان کم یو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر اوږدي او بد عمله یي دا ډېر بدترین انسان دی ځکه چې
هغه ژوند نه خو دی فایده نه لري، د ګناهونو بوج پې ښه ډېرېږي، د ګناهونو بوج ښه ډېرېږي. لکه یو سړی د لمونځ اودس نه کوي، بېدینه دی، ستا څه خیال دی چې سبا ورځ ده ته میلاو شي او دی په دغه حال دا د ده لپاره فایدهمنه پرونۍ ورځو پورې په ده باندې د ګناهونو بوج څومره پروت و، سبانۍ ورسره بله ورځ کا او بیا ورسره بله که او بیا ورسره بله که او داسې زه دا حساب کوه، دا د ده لپاره څه خیر خو نه دی، دا خو شر او شر دی، د ګناهونو پیټ یې په ده باندې ډېرېږي. ګوره شریعت موږ دې نه منع کړي چې د مرګ ارمان به نه کې. صحیح بخاری کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت، پتاسو کی دی سوک دا مرگ ارمان نکی، اما محسنا فلعله ان یزداد خیرا، کدی دینداری نوولی دا مرگ ارمان کے جن بدی اگدی او خیر بدی دیر شی، نیکیانی بدی دیری شی، و اما مسیئا که گناهگاری نو دیدم د مرګ ارمان نه کوي، ولې فلعله ان یستعتب، توبه به وباسي، د توبې موقع به ورته میلاو شي. که برکتي ژوند هغه دی چې تاله پکې الله موقع درکړي بار بار د هغه د راضي کولو، دا برکتي ژوند دی. او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله موږ له بیا یو پیر موقع راکړه د دین د مجالسو سره د ګډون، او بیا یو پیر موقع راکړه د قرآن او د حدیث د اورېدو د بیانولو. دا څه لرې خبره خو نه وه چې کیدی شي درسونو نه څه وخت دپاره چوټي وشي او بند شي او سړی پکې مړ شي، کیدی شي که نه شي کیدی شي، ډېر داسې تلي ما ته بیا رایلو او هسې بیا نه یو راغلي، رالو سره د روغ صحت رالو او اندامونه زمونږ کار کوي، عقل هم په ځای دی، سترګې هم کار کوي، غوږونه کار کوي، ژبه کار کوي، د الله لوی نعمت دی، لوی نعمت دی. زه په خپل ژوند کې بعض خبرې راښکاره کول ښه نه یې، خو هسې چې ملګرو کې شوق پیدا شي. زه د اوسه پورې د کعبې په رب قسم خورم چېرته د چا مال ته الحمدلله د سره پسخېدلی نه یم، نه مې د دې سره کار شته چې چا سره مرسډیز دی او چا سره لینډ کروزر دی، نه مې د دې سره کار چې د چا کور غټ دی او د چا کور وړوکی دی، نه مې د دې سره کار چې سپینې جامې اچولي که تورې اچولي، نه مې د دې سره کار دی چې یاله بچي ډېر دی، وګوره ښځې ډېرې دی، وګوره غټ تاجر دی، وګوره مال ډېر دی، وګوره دا دی، وګوره هېڅ پروا مې نه. خو دې خبرې سره مې غټه پروا وي چې هغه سړی، هغه علم، هغه داعي، هغه ملګری، هغه خپلوان هغه تا نه په دیندارۍ کې مخکې کېږي. ولې مخکې کېږي تا نه؟ په تا کې څه کمی دی؟ ته ولې ورو ورو شاته روان یې؟ ولې ورو ورو خرابېږي؟ ولې د الله سره ستا رابطه کمزوري کېږي؟ دې خبرو ته مې الحمدلله ذهن ځي او دغه مې ورب الکعبه کې سفر وایي، کروڑپتی لکپتی چې را سره کینی که نه او فقیر او ملنګ چې را سره کینی که نه، هېڅ فرق پکې نه کوو. فرق صرف په دې کوم چې کم یو پکې الحمدلله دینداري هغه سره مې طبیعت بیا ډېر لګي. نو چې موږ له د الله موقع راکړه، دا الله لویه خزانه موږ له راکړه، لویه خزانه. دا خزانه ګورې په مال او په جیداد او په بچو او په ښځه به دې نه میلاویږي. دا خزانه دا محض د الله له طرف نه توفیق دی او رحم او کرم دی. نو اولنۍ خبره ښایسته ژوند کم یو دی چې تا ته پکې بار بار موقع ده عباداتو میلاو شي او د دیندارۍ میلاو شي. دویمه خبره ښایسته ژوند د هغه چا دی، برکتي ژوند د هغه چا دی چې په چا کې تقوا وي او د الله نه هېرېږي. د ده د خوشحالو نه ډک ژوند دی، د ده د برکاتو نه ډک ژوند دی، د ده د سکون او د اطمینان ژوند دی. اگر که ده سره مال نه، اگر که دی بیماری، اگر که په ده مصیبتونه سره د هغې دی به خوشحاله شي او د ده ژوند به ښایسته ژوند وي. وجه دا دی چې هلته د الله نه هېرېږي، چې د الله نه هېرېږي نو د الله د حدودو به
خیال ساتي او څوک چې د الله د حدودو خیال ساتي رب العالمین د ښایسته ژوند نصیب کوي. زه بار بار دا خبره کوم ګوره ښایسته ژوند مال ته نه وایي ګورئ ښایسته ژوند ډېرو بچو ته نه وایي. یو سړی ډېر مالدار دی او بېدینه دی یو سړی سره ډېر بچي دي او د الله دشمن دی یو سړی سره غټې غټې بنګلې دي او پیغمبر نه پېژني الله نه پېژني په داسې ژوند څه کوي الله یې ته موږ ساتي. ژوند هغه ژوند دی اگر که د غریبۍ ژوند دی خو چې ته پکې خپل رب پېژنې چې ته خپل خالق پېژنې چې ته خپل الله پېژنې دا د خوشحالۍ ژوند دی. په ځان کې تقوا راولئ د الله نه یېرېږه رب العالمین به دې په ژوند کې دومره برکتونه راولي چې ته به ورته حیران شي او د داسې ځینه به دله رزق درکړي چې ستا په ګمان کې به هم نه راځي چې دا رزق ماله د کوم ځای نه راځي. ډېر غټ یعنې سرمایه به دې نه وي نه به دې غټ کاروبار وي سره د هغې رزق به دې ښایسته وي ژوند به دې ښکلی وي په امن به په سکون به په اطمینان به. الله په قرآن کې څه وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله وی که چرته دی کلو والو دا په سوره اعراف کې د آیت ته هلته الله بعض کلي ذکر کړي دغه کلي تباه کړي دي لکه د عادیانو کلي د سمودیانو کلي د لوط علیه السلام د قوم کلي د شعیب علیه السلام د قوم کلي دا الله ذکر کړي په دوی عذابونه راغلي. الله وی که چېرته په دې کلي والو کې ایمان او تقوا وی یاده کوي دا خبره الله وی ها وی که چېرته په دې کلي والو کې تقوا وی او ایمان وی لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله وی ما به برکتونه راورولی وی د اسمان نه او د ځمکې نه به ولې راویستی وي او که چېرته په دوی کې تقوا وی خو نه وه پکې تقوا نه و په هغوی کې ایمان نه و په هغوی کې توحید. ته په ځان کې تقوا راوله د اسمان نه به د باندې برکت راورېږي د دې ځمکې نه هم الله برکت راوباسي. شرط څه دی تقوا تقوا څه معنی الله نه یاره دا یې لنډ تعریف دی اگر که دې نور هم تعریفونه شته. الله څه وایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا په چا کې چې تقوا وي د هر غم نه د وتو لار به ورته الله اسانه کړي. دې ته ښایسته ژوند وایي که نه دې ته برکتي ژوند وایي چې الله تعالی د غمونو نه د وتو لار د هغې بندوبست سره وکړي او هغه درته اسانه کړي او هغه درته وښایي. دا د خوشحالو ژوند دی که دا برکتي ژوند نور برکتي ژوند څه ته وایي او صرف دا نه ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې ځینې به الله رزق ورکړي چې هغه به د په ګمان کې نه راځي. ښایسته ژوند موږ ټول غواړو که نه صرف په دې نه کې زه غواړم د دپاره محنت کې کوشش به کې. اولنۍ خبره چې ژوند یې اوږد او موقع درته میلاوېدی دیندارۍ دا ښایسته ژوند دی. دویم چې ستا په ژوند کې تقوا وه او د الله نه یره وه نو بیا به ستا ژوند برکتي ژوند وي.